بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشئ، هیله ده چې روغ او رمټ به وئ. په تیر درس کې موږ انزرټ کې ټیبل ولوسته، 15 درس کې. نننی 14 درس دی او په دې کې موږ وایو پیوټ ټیبل. ما مخکې ټیبل ځکه وویل چې اول به ټیبل زده کړئ، تاسو به وروسته پیوټ ټیبل کار کوئ. پیوټ ټیبل کې خلاصه لنډ دلته لیکلي دی، وایي easily arrange and summarize complex data in a pivot table. یعنی تاسو د پیوټ ټیبل په مرسته کولی شئ د یو پیچلي ټیبل لنډیز خلاص وباسئ. هغه څه رقم ګورئ، دلته یو جدول لرم، که څه هم ما جدول ډېر کوچنی لیکلی دی، خو ضرور نه وي چې اوس ما دلته 200 نفر ذکر کړي وای. مهم دا چې تاسو د اپشن په دنده باندې پوه شئ. اوس دا جدول ما جوړ کړی دی، فرض کړئ تاسو چې دا مثال 200 500 همداسې تر 1000 نفرو پورې دا کسان دي. دلته مو لیست لیکلی دی، خو دا زه غواړم لاند کم او مشخص هغه څه چې زه غواړم هغه راوباسم. ټول جدول ته ضرورت نشته، نو د دې لپاره ضرورت څه شته دی؟ پیوټ ټیبل. جدول به جوړ کړئ، منظم ترتیب به یې کوئ او دا به انتخاب کوئ. وروسته له هغې به تاسو راشئ، که اوس انتخاب نه کوئ هم بیا وروسته هم کولی شئ. پیوټ ټیبل ته به راشئ، کلیک به وکړئ په پیوټ ټیبل فرام ټیبل رینج. دلته تاسو ته وایي چې کوم جدول نه غواړئ ته لنډیز یا خلاص وباسئ. ساحه کې تایر دلته سټوډنټس لیکلي، ځکه ما مخکې کوم نوم چې ورکړی او ما هغه نوم یې اخیستی. زه کولی شم بیا هم سر تر سره دا انتخاب کوم. لاندې تاسو ته وایي چې نیو ورک شیټ اگزسټنګ ورک شیټ. د دې لنډیز تاسو په یو نوي شیټ کې غواړئ وباسئ که په همده فعلي شیټ کې؟ نه، نوي شیټ کې. اوکې به ورته وایي. تاسو ته یو نوی شیټ راخلاصوي، خو تر اوسه لنډیز خلاص نه دی ایستل شوی. ولې؟ ځکه موږ نه دي ورته ویلي د څه شي نه غواړو چې موږ لنډیز وباسو. نو د دې لپاره تاسو په ښي طرف ته چې راشئ، د پیوټ ټیبل فیلډز په نامه یو برخه درکړي. تاسو د کومې برخې نه غواړئ چې هغه په پیوټ ټیبل کې شامل کړئ. راځئ تاسو ته زه لاند خلاص وایم چې لږ نور هم سر پې خلاص شي. په دې ځای کې زه پروګرام لرم مختلف، فیسونه هم مختلف. زه غواړم چې د مشخصو پروګرامو مکمل فیسونه ماته ښکاره شي. دا یو لنډیز دی، ټول مې نه دي په کار. ورډ کې 900 دي، په ایکسل کې د مثلا دومره دي، په ورډ کې بیا هم څومره فیسونه اخیستل شوي. خو زه غواړم معلوم کړم چې ټول ورډ کې موږ څومره نوم لیکنه کړې، په ایکسل کې مکمل څومره ثبت نامونه شوي دي. په وینډوز پروګرام کې شاګردان راغلي دي، مثلا 10 صنفه لرو، په هر صنف کې څومره شاګردان دي هغه پورې هم زه نه ګرځم چې مثلا څو شاګردان دي، په کومو ټایمو کې دي. نه، زه غواړم معلوم کړم چې په وینډوز کې څومره مکمل نوم لیکنه شوي، فیس څومره ټول شوی دی. نو پروګرامونه او فیس زما په کار دی. ښه چې دا مشخص شو، اوس به ته راشې همدغه برخې ته. زما پروګرام په کار دی او بل فیس په کار دی. خو لاندې چې راشم 4 برخې لرم. 4 برخو کې فلټر، هغه وخت تاسو په فلټر کې یو موضوع اچوئ چې هغه غواړئ فلټر کړئ. فعلا زما موضوع فلټر نه ده. کالم او رو دواړه کولی شئ دواړو کې تاسو خپلې موضوع واچوئ. خو کالم کې که غواړئ چې د ستون په شکل تاسو ته ډیټا ښکاره شي، کالم ته به یې راوړئ او روزي درته اوس ښیم. خو ولیو کې به همیشه تاسو قیمت اچوئ. ښه، ما 2 برخې راواخیستې، پروګرام او فیس. فیس مستقیم راواخله، ولیو په برخه کې واچوه چې مستقیم عملیه یې په ترسره کړه. کوم عملیه یې په ترسره کړله؟ سم اف فیس، یعنی فیس یې جمع کړئ. خو زه دا به اوس فعلا ریموف کړم، را به شو اول پروګرام. راځئ چې ورې پروګرام کالم کې واچوو. پروګرام داسې ښکاره شو ماته، ایکسل، وینډوز، ورډ، د کالم په شکل په دې ډول. نه، خو نه، داسې زما نه دی په کار، زما د رو په شکل په کار دی. خلم دې ځینې ونیسه، بیرته یې رو ته واچوه په دې شکل. یعنې دا دواړه کوم مشکل نه لري، کالم یا رو. ښه، اوس د 2 پروګرامو فیس زما په کار و. ښه، واخله فیس، دا ویسه ولیو. دا فیس څنګه شي؟ کلیک پې وکړه، ولیو فیل سیټینګ ته لاړ شه، سم جمع یې کړه. زما همداسې په کار و، هر پروګرام کې فیسونه راته جمع کړه، حسابولی هم شي، اوریج حد اوسط یې ویستلی شي، لوړ فیس، ټیټ فیس، حتی کولی شي ضرب یې کړي. نه، زما سم په کار دی، وکړئ ورته. اوس راشئ وګورئ، مکمل په ایکسل کې موږ 2200 افغانۍ ثبت نام کړی، په وینډوز کې موږ 1400 ثبت نام کړی، او په ورډ کې موږ مکمل 2400 نوم لیکنه کړې ده، او په ټوټل کې موږ 6500 فیس راټول کړی دی. یعنې هغه څه چې ما غوښتل هماغه څه شول. خو اوس کولی شي ور اضافه یې هم کړي. د مثال په ډول څه شی ور اضافه کړي؟ غواړم وشمېرم چې په ایکسل کې څومره زده کوونکي لرم، په وینډوز کې، په ورډ کې، یعنې تعداد هم راته وشمېرل شي. بیا ته څه کار وکړه؟ همدغه فیس کولی شي راواخلې، همدغه فیس، یا دا ځلې نوم راواخله، مشکل نشته، نوم راواخله، په ولیو کې واچوه،
خو چې باید ورسره شي کاونټ. نمونه راواخله دلته ګورئ ما کاونټ انتخاب کړ، اتومات خپله کاونټ انتخاب شو. اوس یې راشي وګورئ تا ته وایي چې په اکسل کې مکمل 3 زده کوونکي لري، په وینډوز کې 2 زده کوونکي لري، په ورډ کې 3 او مکمل څو زده کوونکي لرو 8. نور هم کولی شي ور اضافه کړي. غواړم تاریخونه یې هم ورسره ذکر شي. ښایي دغه ډیټ راواخله د پروګرام سره ور واچوه. اوس تا ته وایي چې په اکسل کې یو نوم لیکنه په دې تاریخ شوې، بله په دې تاریخ شوې، بله په دې تاریخ. کولی شي ټایم هم ور سره واچوي، یا ته کولی شي دا نور راواخله دا هم دلته پروګرام سره ور واچوه. تا ته وایي چې په دغه تاریخ په اکسل پروګرام کې حامد نوم لیکنه کړي، په دغه تاریخ سیرت نوم لیکنه کړي، په دغه تاریخ عمر نوم لیکنه کړي. خو دا ټول موږ نه راخلو. ولې؟ زموږ جدول بیا غټ شو، بیا نو دومره جنجال پکې رامنځته راغی، نو څه ضرور چې بیا موږ خلاص جوړ کړو، بیرته همدې جدول ته باید راوګرځو. نه، تاسو به هغه برخه دلته ځای په ځای کوئ، د هغو برخو لنډیز به راخلئ چې کوم تاسو ته پکار دی، یعنې کوم ستاسو د هدف دی هماغه به راخلئ. نو دا نورې برخې زما نه دي پکار، بیرته یې لرې کوم. نو په هر فیلډ به کلیک کوئ، ریموو به ورته وایي، په هر فیلډ باندې به کلیک وکړئ، ریموو به ورته وایي. نو زما هماغه فیس او پروګرامونه پکار وو، نو هماغه مې پکار دی. خلاص دې ته وایي پیوټ ټیبل، دې ته وایي د مکمل یو ټیبل سمرایز، لنډیز، خلاص. دا ما تاسو ته یو مثال کار کوي د پروګرام او فیس. تاسو کولی شئ نظر خپل جدول ته هماغه موضوع خلاص کړئ، لنډیز یې سمري یې راوباسئ او ګټه ترې واخلئ. نو دا په انسرټ کې د ټیبل نه وروسته د پیوټ ټیبل موضوع. یو بل څه هم هیر نشي، دا به هم درته وایم. ترڅنګ یو آپشن دی د ریکمنډډ پیوټ ټیبل. دا ریکمنډډ پیوټ ټیبل خپله اکسل تاسو ته د دغه جدول لنډیز وباسي. دا به انتخاب کې کلیک به پرې وکړي، څو دانې جدولونه جوړوي، هغه ستا خوښه چې مثال کوم. ګورئ دلته وګورئ څه شی دی، د پروګرامو د فیسو هماغه وختنۍ موضوع چې ما کار کړله، اوس اکسل خپله کار کړې ده. اول جدول همداسې دې پکار دی، پروګرام او فیسونه دې پکار دي؟ نه. لاندې راشه، بل د څه شي په اساس؟ د پروګرام او د شمیر په اساس د شاګردانو وخت. ګورئ ما تاسو ته وښوده، اوس خپله اکسل کړي دي، اکسل کې 3 کسه، وینډوز کې 2 کسه، ټول څو کسه؟ 8 کسه. نه داسې مې هم نه دی پکار. همداسې لاړ شه بلې څه رقم جوړ کړئ، بلې فیسونه او نومونه په 200 افغانیو کې مثلا څومره کسانو 200 افغانۍ ثبت کړل، 200 څومره کسانو 800 څومره کسانو 900 مکمل څومره کسانو 8 کسان. لاندې راشه بلې څه شي کړي، بیا هم د فیس یې راخیستی دی ټایمو په اساس، په کوم ټایم کې څو کسه. وګورئ 800 افغانۍ چې چا فیس تحویل کړی په کومو ټایمو کې دی، په 1 بجه کې دی او بل په 2 بجو کې 2 کسه دي، په دې کې دا نه. دا ګورئ ښه بعضې داسې چې خلاصې هم درته وباسي چې هغه داسې منطقي نه دي، یعنې په دې معنا نه چې ټول به ښه خلاص وباسي. تاسو ته ډېر راباسي، هغه ستا خوښه چې کوم دی. مثلا زما دغه پکار دی یا دغه مې پکار دی، کلیک پرې وکړه، اوکې ورته ووایه، اتومات یې تا ته څه شی وویستل، د جدول لنډیز وویسته. ګورئ څه کار یې وکړه، پروګرام یې راواخیسته رو کې او فیس یې راواخیسته ولیو کې، فیس یې سم کړه او موږ ته یې لنډیز وویسته. وخته دا کار ما په خپله وکړه، اوس اکسل دا کار وکړه. نو که تا غوښتل چې په اکسل دا کار وکړې، نو ریکمنډډ پیوټ ټیبل نه به کار اخلي.